که ښې او کیڼ لوري ته وګورئ د ډېرو غم او مصیبت ځپلو اوښلنې سترګې به ووینئ. هره خوا او کور په کور ژړاوې دي. په هره سیمه او هره دره کې به د دردونو زګیروي واورئ. هلته به پوه شئ چې په مصیبتونو اخته او صبرناک خلک څومره ډېر دي. یوازې ته په مصیبت نه یې اخته، بلکې ستا مصیبت او ستونزه تر نورو ډېره وړه او هېڅ ده. له تا پرته ډېر ناروغان شته چې له کلونو راهیسې له دردونو څخه لټ په لټ اوړي او د زګیروي دروند غږ ترې خیژي. د زندانونو تورې خونې او سمڅې له داسې بندیانو ډکې دي چې په کلونو کلونو یې لمر په سترګو نه ده لیدلی او له زندان پرته بل ځای نه پیژني. داسې میندې او پلرونه ډېر دي چې اولادونه یې په تنکۍ ځوانۍ کې ځوانې مرګ شوي او دوی یې د غم پر ټغر کېنولي دي. داسې غم ځپلي او په کړاوونو کې راګیر خلک چې مصیبتونه او ستونزې یې له تا څخه په وار وار لوی او ډېر دي. نو د دې وخت راغلی چې د دې خلکو په لیدو ځان ته تسلي ورکړي او په یقین سره ومني چې دا نړۍ د مؤمن لپاره د زندان په څیر ده. یوه ورځ به دا دنګې ماړۍ ړنګې بنګې وویني. د دنیا شپې او ورځې له نیستۍ، مرګ، بیلتانه او ناروغۍ څخه عبارت دي. له مصیبتونو او کړاوونو سره ځان داسې عادت کړه لکه یو صحرایي اوښ چې پر ډبرو او اغزیو هم چوکېږي او څملي. خپل مصیبتونه د شاوخوا خلکو له مصیبتونو سره پرتله کړه چې درته معلوم شي ستا مصیبت د دوی په پرتله هیڅ دی. نو څه چې الله جل جلاله په خپل فضل درکړي د هغو شکر پر ځای او ستاینه یې وکړه، او څه چې یې درنه اخیستي دي د هغو بدلي او ثواب ته سترګې په لار شه. وګوره د اسلام ستر لارښود رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې د مکې مشرکانو یې پر سر د اوښ لړمون ور واچاوه، په طایف کې یې دومره په ډبرو وویشت چې پڼې یې له وینو ډکې شوې. مبارک سر یې ټپي شو. د ابو طالب په دره کې کلابند شو تر دې چې د خوړو پر ځای د ونو پاڼې وخوړلې. له مکې څخه یې وشاړه. مبارک غاښونه یې ورمات کړل. پر پاک لمنې بیبي یې منافقانو تورونه ولګول. د دعوت په لومړیو کې 80 تنه خواږه ملګري ورته شهیدان کړل. د زړه ټوټه یې په خپله غېږ کې مړ شو. زیاتره لوڼو یې د ده په ژوند له دې فاني نړۍ سترګې پټې کړې. له لوږې یې په خېټه ډبرې تړلې دي. کوډګر، لیونی او دروغجن ورته وویل شول، خو د دې ټولو کړاوونو او تکلیفونو مخې ته یې صبر او زغم ډال کړ. د غره په څیر ثابت ولاړ و او په بدل کې الله جل جلاله هم ساتنه وکړه. دا هغه کړاوونه او ربړونې وې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره مخ شوی و. ښکاره ده چې تر دې لوی مصیبتونه پر بل چا نه دي راغلي او نه به راشي. تر ده مخکې پر نورو پیغمبرانو هم بېلابېل کړاوونه او تکلیفونه راغلي وو. ذکریا علیه السلام یې وواژه. له یحیی علیه السلام څخه یې سر پرې کړ. موسی علیه السلام یې د وطن پرېښودلو ته اړ کړ. ابراهیم علیه السلام یې اور ته وغورځاوه او بالاخره یې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته د هغه ځای ناستي ووژل او د دین لوی لوی امامان پر همدې لاره تللي دي. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء. آیا تاسو دا ګمان کوئ چې جنت ته به دننه شئ؟ حال دا چې پر تاسو لا تر اوسه د هغه خلکو حالت نه دی راغلی چې له تاسو مخکې تیر شوي دي. هغوی په سختیو او ناروغیو اخته شوي وو.